مین جمهوریت. ادامه برخه. ته سم وایې، خو دا د شپې وتل مې د خوښ نه سول. نور سم روان یې او خپله ورباندې بهتره پوهېږې. خدای مه کړه که څه پیښه در پیښه سوه. دا ونې، دا ولاړ نښتر، جګ دیوالونه، لوی لوی چمنونه، برجونه، ولسونه او ستا د پرې ملګري به درپسې له خفګانه ساه ورکړي. د دوی لپاره، د دغه هېواد لپاره، د ځینو انځورګرو انسانانو لپاره او د هغو اوسېدونکو لپاره چې تا ته د مینې اقرار نسي کولی، خو همداسې دې په یاد کې زړې سوې. د هغوی لپاره پر ځینو عادتونو باندې تیږه کېږده، ځکه قوي انسانان قوي دښمنان لري، وژني دي. ستا نشتون به ډېر بې خونده کار وي. هر انسان په هغه انسان ډېر ډارېږي چې ډېر ورته ګران وي، ورته ارزښتمن وي، د ژوند انسان یې وي. د هر چا په کیسه کې خو څوک نه وي. ته باید ډېر ژوند وکړې چې ډېر ژوند وبښې، ځکه هر څوک دا وړتیا نه لري چې ډېر خلک ورباندې راټول سي، ورته ناست وي او غوږ یې ورته نیولی وي، امر یې منلی وي، د هغه تر واکمنۍ او رهبرۍ لاندې ساه اخلي، ژوند وکړي. جمهور رئیس همداسې د انځورګرې جلکۍ له خبرو خوند اخیسته. ځیر ځیر یې ورته کتل. نن خو دا څوک یې پکښې لټول. له ډېرو خبرو، کیسو او قهوه وروسته دواړو یو بل نه خدای پاماني واخیسته او د جمهور رئیس د استوګنځۍ په لورې وخوځېدل. هر څه رخصت او دروازې بندې سوې. د واکمنۍ له دیوالونو د دې سندرې اواز پورته کېده چې پیدا شد گمگشته ما امشب میچرخم و میرقصم تا باد صبا امشب. څو اونۍ وروسته د ماڼۍ په جګو جګو نښترو باندې سپینه واوره سوې وه. هر څه تک سپین و. یوازې د جمهور رئیس د انقلاب او واکمنۍ بیرغ د سحر باد خرپولو. جمهور رئیس سحر وختي له خپلو واورینو بوټانو سره له خپل یوازینۍ استوګنځۍ راووت. کښته پورته یې وکتل. زړه کې یې ویل چې راځه، نن هر څه رخصت کړه، لارې به بندې وي، خلک او زما د دولت ټول کارکوونکي به په عذاب سي. نن د حکومت هیڅ نه کوو، ولاړ دې وي. همداسې یې چورت وهلو چې د ماڼۍ له جګ نښتر نه ورباندې واوره راتوی سوه. ټوپ یې واچولو، راویښ یې کړو، ویې خندل، پورته یې نښتر ته وکتل او ورته ویې ویل دا نو ستا کار دی، خو سم ووایه چې بس رخصت کړه هر څه، نو دا ډارول ولې کوو؟ مسکی روان سو. له اوږو او ویښتانو یې واوره ټک وهل. اخر یې په دې سلا راغله چې ټویټر کې ولیکي: درنو هېوادوالو او د نظام ټولو کارکوونکو، د کال لومړۍ واوره مو مبارک شه. هیله د کورونو کې مو خیر و خیریت وي، هر څه سم وي، ژوند مو خوندور وي. نن د کار طبیعت نه دی، نن د کور او تفریح طبیعت دی، د ممپلیو او صندلیو طبیعت دی. له خپلو کورنیو سره آرام وکړي، ژوند وکړي او نن رخصت وکړي. خپل هېواد د خپل کور غوندې پاک وساتئ. خپلو ماشومانو ته وګورئ او بیا د بېوزلو کورونو ماشومانو سره مرسته وکړئ، ساه ورکړئ او ژوند ورکړئ. ټول هېوادوال خبر سول. هر سړي میلې ته ووت. هر څوک د خپل هېواد آبادۍ او د ورېندۍ موسم ته خوشحاله و. هر چا د خپلو کورونو واورې سړک ته را ونه ویستې، یو ځای واچولې، خو د خلکو د بندښت سبب نه سوې. هر سړی تر خپلې وسې پورې د نږدې بېوزلو کورونو ته ورغلل او د هغوی د ژوند پوښتنه یې وکړه. مرسته یې ورسره وکړه. ایسته په وجدانه خوشحاله ورنه روان سول. جمهور رئیس د ماڼۍ په لویه لار باندې ډېر قدمونه پرېښودل. د سهار چای لپاره د خپل وزیر کور ته پیاده ور روان سو او د ماڼۍ له دروازو نه ورسره پټ پټ څو ساتونکي هم روان سول. د وزیر کور جمهوري ریاست ته نږدې پروت و. جمهور رئیس له ټولو دروازو نه ووتل چې د انځورګر جلکۍ خبره ور یاده سوه چې ورته یې ویلي وه پر ځان ډېر پام کوه، ته یوازې د دې هېواد جمهور رئیس نه بلکې د ډېرو معشوقو معشوق هم یې. ودرېد، بیرته په دروازه ننوتل، خپل تکو تورو زرې موټر ته وخوت، خړپ په ترپ کې د خپلې وزیرې د کور مخې ته ودرېد. د وزیر کور هم ښایسته ځای کې و. د ونو بوټو لارو کې ژوند پروت و. خپل موټر نه ښکته سو، تور پټو یې له ځان تاو کړ، ورو ورو د وزیرې د کور خواته وخوځېد. ساتونکي یې څلور خوا یې محاصره کړې او ورو ورو ورسره روان سول. شېبه وروسته د جمهور رئیس ښکلې او چقدې وزیرې په دروازه کې لوڅ سر د خوب په جامو کې حیران ودرېده. جمهور رئیس ته یې موسکا وکړه. لوڅې پښې په واوره کې ورته روانه سوه. مخامخ ورته ودرېده. ویل ټویټ نه دې پوه سوم چې طبیعت دې کومه سندره او کومه شیبه غواړي. زما کور ته ډېر په خیر راغلې، ستړې مه سې.
جمهور رئیس سترګو کې ورته وکتل، ویل هو نو تا کې خو دومره سړیتوب نشته چې غیر رسمي راسې او ما باندې سندرې واورې. وزیر په کټ کټ ورته وخندل او د کور په دروازه یې ننویست. د کور په ګرم حال کې تکي تنها کېناستل. وزیر یې له اوږو نه څادر منظم ټول کړ او ویې ویل: ادامه برخه په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ.